زما نوم اسد شینوار دی، پاکستان ډیسیبل ټیم پلیئر یم. بالکل چې کوم دی دا زموږ اوس فاټې ټیم ټرایل دی، فاټا ډیسیبل ټیم. او په دغه کې چې کوم دی تقریبا موږ سره خو فاټا کې ډېر زیات ټیلنټ دی. نو دغه ټرایل نه 2 هفتې مخکې موږ چې کوم دی په سوشل میډیا باندې خبر چلوي چې موږ ټرایل دی. نو په دغه کې چې کوم دی کم سے کم 60-70 کسان چې کوم دی راغلي دي ټرایل لا. دا کسان کې به موږ چې کوم دی 15 پلیئران سلیکټ کوو. هغه پلیئران به چې کوم دی بیا په نیشنل چمپینشپ زموږ سول ریجنو په هغه کې فاټا ټیم هم دی، ایکس فاټا چې ورته. نو په دغه کې دا ټورنمنټ بیا په 3 دسمبر دی عالمي معذورو کا چې کومه ورځ ده هغه په ورځ باندې به چې کوم دا ټورنمنټ سٹارټ کیږي. موږ به ان شاء الله پېښور کې میچ زی. اصل کې فاټې ټیم چې کوم د ډېرو مهنت او کوشش نه بعد چې کوم د دې حد ته ورسېد. پی ډي سی پاکستان ډیسیبل کرکټ اسوسییشن موږ ډېره شکریا ادا کوو چې موږ فاټې ټیم له چې کوم د نمائندګي راکړه. په دغه کې چې کوم د کریډټ شیر علي بای شو، اجي ګل شو، علي هوتی شو، زما په خپل باندې مهنت کړو. موږ سره یو بل پلیئر او محمد الله غم خواري کړو. نو ټول پلیئرانو مشترکه خواري باندې او مهنت باندې چې کوم د الله پاک موږ ته دا سیلا راکړه چې فاټې ټیم موږ چې کوم د ریجن کې شامل شو. او دغه موږ فاټې ټیم کې اصل کې موږ سره داسې ده چې موږ سره څومره مطلب نور ډسټریکټونه دي په فاټا ریجن کې، لکه کورم ایجنسی شو، باجوړ شو، مومند شو، خیبر شو، داسې نارت وزیرستان، ساوث وزیرستان. او دغه ټولو نه چې کوم د پلیئرز راغلي دي. نو دغه ټولو کې چې کوم مطلب موږ اوس علي بای چې کوم اسلامي کالج کوچ ته هغه بو سلیکشن کوي. نو مطلب چې کوم یو ډسټریکټ نام کوم خاص خي هغه پلیئران به چې کوم دی اخلي. ډیسیبل لپاره خو چې رښتیا خبره وکړم موږ لپاره هیڅ فیسیلیټیز نشته دی. بس دا چې کوم دی یو انټرټینمنټ وشي پکې. بهر حال پی ډي سی خپل خواري کا، خو پی ډي سی سره دومره فند نشته. پی سی بي داسې خاص انټرسټډ نه پکې، خو موږ دا غوښتنه ده چې پی سی بي دا واخلي. او ډیسیبل چې کوم دی په دنیا کې داسې دي چې دا ډېر سپیشل خاص خلک دي او ډېر نازک خلک دي که نه. نو چې موږ ته دلته مطلب په کرکټ کې دا موقع میلاو شي نو موږ په دې باندې یقین وکړو دومره خوشحالېږو چې حد یې نشته. چې بیا یو پلیئر سلیکټ شي نو هغه ډېر خوشحال شي. نو دا خوشحالي دوی ته په دې کرکټ کې دومره میلاویږي چې هغه نه. او باقي معاشره کې خو چې کوم دی موږ ته پته ده اصل کې ډیسیبل هغه ته یي چې څوک ذهني معذور وي. نو دا خلک موږ ته په معذوره ګوري، خو ان شاء الله موږ معذورو داسې خواري او مهنت کړی چې موږ نارمل شکستونه ورکړي. موږ کې ډیسیبلټي نشته دی او صرف چې کوم دی اپورچونیټیز د موږ ته مواقع ضرورت ده چې موږ ته مواقع میلاو شي. فیسیلیټیز بالکل هم نشته. موږ حکومت نه دا غوښتنه چې موږ ډیسیبل لپاره ښه ګامونه پورته کړو چې موږ لپاره فیسیلیټیز پرووایډ کړو. سپیشل پرسنز ته زه دا پیغام ورکوم چې چونکې ډیسیبلټي به هیڅ کله هم ځان ته چې کوم دی رکاوټ نه جوړوئ. تاسو کې چې کوم دی قابلیت شته، زه یم شیر علي دی دا چې تاسو ته مخامخ یو. موږ هم ډیسیبلټي بالکل هم اګنور کړې ده. صحیح ده چې مطلب کور کلي کې معاشره ذهن ډیسیبل دی نو هغه موږ ته په هغه نظر نه ګوري په کوم نظر چې قتل پکار دی یا به تعلیم کموي یا انسان دی. خو به هر حال چې څومره معذوره کسان دي هغو ته موږ دا اپیل دی چې کورو کې مه کښېنئ، راوځئ، تاسو هر قسم کار کړی شئ، ایجوکیشن کې کار وکړئ، سپورټس کې راوځئ، مختلفو شعبو کې راوځئ، تاسو ایبل یئ او انشاءالله چې محنت کړئ او الله پاک به ښه لار کوي.